د ډیورن فرضي کرښې په اړه د طالبانو نوی اقدام، پاکستان سره د خطرناک جنگ امکان، خو څنګه؟ طالب مشرانو تازه څه ویلي دي او څه تصمیم یې نیولی؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت ویاند ویلي چې طالب جنګیالیو د ډیورن په کرښه د پاکستان د پوځ له لوري د کټارو او موانیو د جوړولو مخنیوی کړی دی. د کابل د اعتراضونو سره چې د برطانیې د زمانې څخه راپاتې د ډیورن کرښې په رسمیت نه پیژني، پاکستان د دې کرښې د شاوخوا 2600 کیلومتره سرحد زیاته برخه باندې کټاري او مواني لګولې دي، هغه کرښې چې کورنۍ او قومونه یې سره جلا کړي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي د چهارشنبې په ورځ وویل چې طالبانو ځواکونو د یکشنبې په ورځ پاکستان پوځ مخ ونیوله چې په وینا یې د ننګرهار ولایت سره په پوله غیر قانوني سرحدي کټارې لګولې. هغه وویل چې اوس هر څه عادي حالت ته راګرځېدلي دي. د پاکستان پوځ د تبصرې لپاره د رویټرز اژانس غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. هغه ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس شوی ښیي چې طالب جنګیالیو د اغزن سیمونو کړۍ نیولې او یو لوړپوړی طالب چارواکی پاکستاني عسکرو ته چې په تاڼو کې راټول شوي دي خبرداری ورکوي چې په پوله د کټارو له لګولو ډډه وکړي. د رویټرز خبري اژانس دغه ویډیو په خپلواکه توګه تایید نه کړی شوه. د طالبانو یو ویاند بلال کریمي ویلي چې دوی دغه پیښه څېړي. دوه طالب چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې طالبان او پاکستاني ځواکونه د دغې سرحدي پیښې په خاطر سره مخامخ شوي او حالات خطرناک دي. دوی زیاته کړې ده چې د پیښې وروسته د پاکستان له اخوا څخه د کونړ په ولایت هم د هوان مرمۍ ویشتل شوي دي. دا نه ده څرګنده شوې چې د ننګرهار او کونړ پیښې سره تړاو لري او که نه، خو چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د پوځ هلیکاپټرې د سیمې د ګزمې پر وخت لیدل شوي دي. د ډیورن په کرښه مواني ایجادول د افغانستان د پخواني حکومت او اسلام آباد ترمنځ د ترخو اړیکو یو له دلیلونو څخه و. دغه نوې پیښه ښیي چې دا موضوع د اسلام آباد سره د نږدې اړیکو درلودلو سره د طالبانو لپاره هم مهمه ده. بهرني حکومتونو تل دا ادعا کړې ده چې د افغان حکومت او لویدیځو هیوادونو په وړاندې په جګړه کې پاکستان د طالبانو د یاغي ډلې ملاتړ کړی دی، هغه ادعا چې پاکستان تل رد کړې ده. د پاکستان پوځ ویلي چې د ډیورن د کرښې په نویم سرحد یې کټارې لګولې دي. دغه سرحدي پیښې په داسې حال شوي دي چې د پاکستان په کوربتوب په اسلام آباد کې د افغانستان په هکله د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غونډه هم شوې وه. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.